د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ لپاره نوی امنیه قوماندان رسما معرفي سو. د زابل ولایت امنیه قوماندانۍ د رسنیو دفتر وایي چې د دې ولایت اړوند د ارغنداب ولسوالۍ لپاره نوی امنیه قوماندان ملا عبدالحمید آغا ذاکري نن رسما د یادې ولسوالۍ د امنیه قوماندانۍ منصوبینو ته د امنیتي چارو د مرستیال ملا محمد طیب صابري له لوري ور وپېژندل سو. په همدې موخه د جوړو سوو مراسمو پر مهال د مرکز قلات د درېیمې حوزې امیر مولوي محمد غني عباس د خپلو خبرو پر مهال د نوي امنیه قوماندان او د دې ولسوالۍ امنیتي پرسونل څخه د لا ښې همغږۍ غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه چې د دې ولسوالۍ د ولسونو خدمت ته دې لا زیات لومړیتوب ورکړي. همداراز د زابل امنیه قوماندانۍ امنیتي مرستیال ملا محمد طیب صابر لومړی نوي امنیه قوماندان ملا عبدالحمید آغا ذاکري ته په چارو کې د بریا غوښتنه وکړه او د مخکني قوماندان د کارونو د ستاین ترڅنګ یې زیاته کړه چې د ارغنداب ولسوالۍ ولسونه د نظام ملاتړي پاتې سوي او د دې نظام ترڅنګ په هر وخت کې ولاړ وو. نو په کار ده چې د دې ولسوالۍ د ولسونو علماو مجاهدینو خدمت په پوره توان سره وسي.